د افغانستان د مشهورې سندرغاړې خاپری نغمې یوه تازه ویډیو موږ ته په لاس راغلی ده چې ویل کېږي د همدې ویډیو په وجه باندې استاد منګل نغمې له طلاق ورکو. ملګرو، د سندرغاړې خاپری نغمې دغه تازه وایرل شوې ویډیو پخوانۍ ده، خو موږ ته اوس لاسته راغله، نو مو غوښتل چې دلته یې له تاسو سره شریکه کړو چې تاسو یې هم وګورئ چې اخر دا څنګه ویډیو ده چې استاد منګل د همدې ویډیو په وجه باندې نغمې له طلاق ورکړ. درم لیدونکو، که غواړئ چې همدا ویډیو وګورئ او په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو، د نغمې دغه ویډیو په سوشل میډیا فیسبوک او ټیک ټاک باندې هم ګرځي، خو هیچا یې هم تر اوسه پورې پوره ویډیو نه ده اپلوډ کړې او نه یې پیدا کړې ده. ملګرو، د نغمې دغه ویډیو موږ ته اوس یو ملګري راولېږله، نو کله چې دغه ویډیو موږ وکتله، نغمه فل د شرابو په نشه کې د پردیو سړیو په منځ کې ناسته ده او بې اختیاره خاندي. ملګرو، دا ویډیو موږ چې کله وکتله، دې کې بعضې داسې پارټونه وو چې د هغې په وجه باندې یوټیوب پالیسي خلاف کار کیږي، نو موږ دلته اپلوډ نشوی کړی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به همدا مکمله ویډیو تاسو ته درولېږو، تاسو یې پخپله وګورئ چې آیا استاد منګل غلط دی او که نغمه. ملګرو، ناتایید شوي خبرونه او سوشل میډیا وایي چې له استاد منګل نه په یوه مرکه کې پوښتنه وشوه چې له نغمې سره دې د جداوالي یوازینۍ وجه څه وه. هغه ورته وویل چې نغمې په دې اخرو کې د شرابو نشه شروع کړې وه. ما څو ځلې اخطار ورکړو چې دغه د شرابو نشه دې پرېږده، ځکه چې د کور ټول ماحول ګډوډ کوي. خو دې به راسره نه منله چې بیا به خبرېدمه نو دې به بیا نشه کړې وه او د پردیو سړیو په منځ کې به ناسته وه. ملګرو، د نغمې دغه تازه وایرل شوې ویډیو که ستاسو هم په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ به دغه مکمله ویډیو له تاسو